د ایران په ختیځ آذربایجان کې د هغې چورلکې له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته چې له امله یې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره مل پلاوي خپل ژوند له لاسه ورکړ، د ایران اسلامي جمهوریت دولتي رسنۍ صدا و سیما د روایت سانحه یعنې د پیښې کیسه تر نامه لاندې یوه 12 دقیقې ویډیو خپره کړه. صدا و سیما په دې راپور کې چې د یکشنبې ورځ د غبرګولي په 6مه یې خپور کړی، د ایران ولسمشر رئیسي او مل پلاوي د مړینې وروستیو جزئیاتو ته یې اشاره کړې. د غویي میاشتې 10 د سهار له 7 بجو 2 دقیقې وروسته هغه الوتکه چې رئیسي پکې ناست و د ایران تبریز ښار په شهید مدني هوایي ډګر کې ناسته کوي. ولسمشر او مل پلاوی یې بې له ځنډه په 3 چورلکو کې تر سپرېدو وروسته له دې هوایي ډګره د ختیځ آذربایجان په شمال کې د ایران او آذربایجان ترمنځ د نښلونکي سړک د عملیاتو د اجرا لیدنې په موخه له دې هوایي ډګره الوتنه کوي. شاوخوا 8 بجې دي او 3 چورلکې تر 40 دقیقو الوتنې او له هوا څخه د سیمې تر نظارت وروسته له تبریزه په 180 کیلومتر واټن کې د کلاله کلي په شاوخوا کې ناسته کوي. په دې سیمه کې د رئیسي د نیم ساعت ځنډ موخه د یاد سړک د جوړېدو چارو په اړه د راپور اوریدل او له خلکو سره خبرې اترې دي. جور اومدیم اینجا از مامورات خدا خیرشون میده، خواهش کردیم به این پیرمرد آقای آل هاشمی هم که اجازه میدن دزدی میان آقای رئیس با خدا دزدی میکنن ولسمشر رئیسي د ایران له دولتي رسنۍ سره وروستۍ مرکه کوي. د سهار شاوخوا 9 بجې 3 چورلکې د سید قلاسي د اوبو بند له سیمې چې له کلاله کلي 80 کیلومتره واټن لري الوتنه کوي او د سهار په 9 بجو او 10 دقیقو ټاکلې سیمه کې ناسته کوي. د بند پرانیستې په مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف سره لیدنه د رئیسي د سفر اصلي موخه وه. دواړه ولسمشران د لیدنې مقدماتي خبرې اترې کوي. دا باید روښنایي وي، د خلکو د سترګو روښنایي، د 2 هیوادونو، 2 دولتونو، 2 ملتونو او د سیمې د روښنایي لامل وي. د ارس سیند پر سر د دې بند جوړول د ایران او آذربایجان 3مه ګډه طرحه ده. د ایران ولسمشر رئیسي د پرانیستې تر مراسمو ماسپښین لمانځه او د سیمې له خلکو سره تر لنډو خبرو اترو وروسته تبریز ته د تللو لپاره چمتو کیږي. خو د چارو شنونکي وایي ولې ولسمشر د ځمکې له لارې تبریز ته ستون نشو، په داسې حال کې چې یاد بند د خداآفرین سیمې په 10 کیلومترۍ کې له آذربایجان سره د سرحد په صفري سیمه او له تبریزه په 245 کیلومترۍ کې واقع دی. دا واټن چې په چورلکه کې سفر ورباندې کړی د ځمکې له لارې شاوخوا 4 ساعته مزل دی، خو د دوی په باور د رئیسي د پلانونو او بوختیا له امله دا کار ترسره نشو. د ماسپښین په 1 بجه او 10 دقیقو 3 چورلکې د تبریز پر لور روانې شوې. د ولسمشر چورلکه د 2 نورو چورلکو په منځ کې روانه ده. تر تبریزه پورې د سفر وخت 1 ساعت او 10 دقیقې ټاکل شوی، خو د الوتنې په وخت کې د هوا وضعیت څنګه وو؟ د الوتنې په وخت کې وریځ ده، خو باد، باران، دوړې او بله کومه ستونزه نه تر سترګو کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له غرمې وروسته د باران ورېدلو اټکل کړی. د سیمې اوسیدونکو چې د چورلکې د الوتنې پر مهال تر پیښې څو شېبې مخکې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړي د هوا حالت ښکارندویي کوي. اصلي پوښتنه دا ده چې د ولسمشر چورلکه له کومې پیښې سره مخ شوې. د
د سونګون میسوکان په شاوخوا سیمه کې تر نیم ساعت الوتنې وروسته چورلکې د وریځ له یوې سترې برخې سره مخ کیږي. د ولسمشر د چورلکې پیلوټ د الوتنې امیر په توګه نورو چورلکو ته امر کوي څو د وریځې د دې برخې پر سر د تیریدو په موخه ارتفاع واخلي او تر وریځ لوړه الوتنه وکړي. دوه چورلکې له امر سره سم د وریځې له دې برخې تیریږي او تر شاوخوا 15 ثانیو وروسته د وریځې سر ته ځانونه رسوي. دا عکس د ولسمشر دفتر رئیس له درېیمې چورلکې د وریځې سر ته تر رسیدو وروسته اخیستی. په عکس کې موجود شواهد ښیي چې د وریځې له دې برخې پرته د لارې په اوږدو کې نوره وریځ یا بله ستونزه نه تر سترګو کیږي. بالای افق اومدیم د وریځې سر ته چې راغلو ښایي 10 ثانیې مزل مو کړی وي. د پیلوټ پام شو چې اصلي چورلکه له موږ سره نشته. همراه ما نیست. له وریځې د تیریدو پر مهال د ولسمشر د چورلکې اړیکه له دوو نورو چورلکو سره پرې کیږي. د رئیسې له چورلکې سره د اړیکې ټینګولو او د دې چورلکې د نښې پیدا کولو هڅې بې پایلې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په چورلکه کې د ناست یو کس لخوا د پلټنې پر مهال اخیستل شوي ښکاري چې د وریځ موجودې برخې د لید ساحه محدوده کړي او په دې شرایطو او وضعیت کې هوایي پلټنې بې پایلې دي. له همدې امله په شاوخوا 2 بجو 2 نورې چورلکې د سونګون میسوکان په شاوخوا کې د کېناستلو پریکړه کوي ترڅو د درېیمې چورلکې د پیدا کولو عملیات د ځمکې له لارې ترسره شي. نورو چورلکو کې ناست کسان هڅه کوي چې د ولسمشر په چورلکه کې له ناستو کسانو سره اړیکه ټینګه کړي. په 2 بجو او 18 دقیقو د ورکه شوي چورلکې پیلوټ له ټلیفون سره اړیکه ټینګیږي. د اړیکې نیونکي له خبرو ښکاري چې له ولسمشر سره په چورلکه کې ناست سید محمد علي آل هاشم اړیکې ته ځواب ورکوي. آقای آل هاشم صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ او له خبرو ایجابتیږي چې دی یوازې دی او د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون نور کسان یې په شاوخوا کې نشته. پاتې کسان چیرته دي؟ یعنی ستاسې په شاوخوا کې نشته؟ تاسې یوازې یاست؟ سره له دې چې د اړیکې ټینګېدل په چورلکه کې د ناستو کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیله زیاتوي، دا امکان هم رامنځته کوي چې د ټلیفون له لارې د دوی ځای په ډاګه شي. خو ستونزه څه ده؟ د پیښې ځای ته نږدې یوه د پی ټي ایس دستګاه موجوده ده چې هغه نشي کولی دا ځای په ډاګه کړي. لږ تر لږه 3 دستګاوو ته اړتیا ده. د معلوماتو پر اساس د 3 کلیو اوزي، اردشیر او طویل ترمنځ سیمه چې له تبریز سره 120 کیلومتره واټن لري د پلټنې سیمې په توګه ټاکل کیږي. خو د سیمې پراخوالی او د هوا وضعیت د پلټنې کار له خنډ سره مخ کوي. په سیمه کې د استوګنې نشتون او د کلیو ترمنځ ډیر واټن د پلټنې کار نور هم له ستونزو سره مخ کوي. د چورلکې غږ مې واورید خو د چورلکو شمیر مې ونه لید ځکه هوا ډیره خرابه وه. 3 چورلکې مې ولیدې، یوه یې مخکې، 2 یې وروسته. د اوزي کلي پر لور ولاړې او ورکې شوې، نور مې ونه لیدی. نه، د کومې چاودنې غږ مې نه دی اورېدلی. د چورلکې ورکېدو او تر وروستیو اړیکو 3 ساعته وروسته په 5 بجو او 14 دقیقو نور د ورکې شوي چورلکې لخوا هیڅوک د اړیکې د ځواب لپاره نشته. د چورلکې تر ورکېدو 3 ساعته وروسته سیمه سختو دوړو او ګرد ونیوله چې د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم د باران اورښت هم پیلېږي. پوځي چارواکي د چورلکې سیمې پیدا کولو پر پلان کار کوي او د پیښې په اړه خپل احتمالي نظرونه شریکوي. از طبیل به بعد ما ابر یکی در مسیر از هلیکوپتر پرت شده باشه، در باز شده باشه، شده باشه، جدا که گفته هیچ کس نمیبینه. شپه را رسیږي او د پلټنې عملیات د شپې دوربین لرونکو بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لري. د پیښې ځای ته د نږدېوالي او د پلټنې کار چټکتیا په موخه یوه بې پیلوټه الوتکه له ترکیې هیواده د مرستې لپاره راځي.
دا الوتکه یوه سیمه د نسکورې شوې چورلکې د ځای په توګه په نښه کوي، خو په سیمه کې د مرستندویو ځواکونو شتون د دې الوتکې معلومات غلط ثابتوي او په دې سیمه کې د چورلکې هیڅ نښه نه تر سترګو کیږي. بالاخره تر 14 ساعته پلټنو وروسته د دوشنبې ورځې د سهار په 5:30 بجو د ایران پلټونکي الوتونکي د پیښې کره سیمه په نښه او د نسکورې شوې چورلکې عکسونه مرکز ته استوي. عکسونه ښیي چې چورلکه د اوزي او طویل کلیو ترمنځ سیمه کې نسکوره شوې او په چورلکه کې ټولو ناستو کسانو خپل ژوند بایللی. دا ټول د چورلکې نسکورېدو لومړني جزئیات وو، خو د چورلکې نسکورېدو اصلي لامل پیدا کولو لپاره د ایران او سیمې چارواکو لخوا تخنیکی، سیاسي او نظامی پلټنې لا هم روانې دي. په دې لومړنیو معلوماتو کې ایرانی چارواکي وایي چې چورلکه له مخکې ټاکل شوي مسیر باندې په سمه توګه روانه وه او د نسکورېدو تر وخته له ټاکلي مسیره نه ده وتلې. د یادولو ده چې تر پیښه شاوخوا 1.5 دقیقه وړاندې د نسکورې شوې چورلکې پیلوټ له 2 نورو چورلکو سره په اړیکه کې وو او د نسکورې شوې چورلکې په پاتې برخو کې د کومې ګولۍ یا بل شي د لګېدلو هیڅ نښه نه ده لیدل شوې او د کنټرول له برج سره په اړیکو کې هم د هیڅ یوې پیښې شک نه دی پیدا شوی.